د نړیوالې اتلولۍ لپاره د وړتیا سیالۍ دلته د کندوز په سپین زر لوبغالي کې د 9 ولایتونو کورشکاران یو له بل سره غیږې نیسي. هر یو یې د اتلولۍ د ګټلو په لټه کې دي، خو په لوبو کې ګټل او بایلل یو منل شوی اصل دی. انشالله یک مسابقه ترکمنستان است با تاریخ 22 یا 23 نوامبر الا 28 نوامبر دوام داره. ایره بخیر انشالله دو آمادگی میگیریم که انشالله مقام اول بخیر در آسیا بگیریم انشالله بخیر. رفای ما حاضر نبود، بعد از ولایت کندوز به نام میراجدین مشهور به چگمار که او را الحمدلله در مسابقات تیمیلی بار سوم است که میزنم و در حساب وزنگی که من بار هفتم است دیگه توانستم که را باز هم شکست بدم و برنده مدال طلا شدم، مقام اول از آن خود کنم به راه مسابقات ترکمنستان شوم. د دې سیالیو داوران تیروتنه نه مني او خورا بېطرفه دي. درجې یا نمرې د ورزشکارانو د حرکتونو او رزمي تکتیکونو پر اساس د استادانو لخوا محاسبه کیږي. حکمیت میدان بسیار عادلانه بود، خوب قضاوت کردن، داورای ما بهترین عملکرد از خود نشان دادن. د دغو سیالیو نندارچیان هم له دولتي چارواکو نیولي تر عامو خلکو پورې په ځانګړې لیوالتیا سره د دغو سیالیو نندارې ته ناست دي او له لوبو څخه پوره خوند اخلي. ماشاءالله خوب پهلوانی هم شد دیگه، پهلوانان خوب درخشیدن، هزار ولایت اینجا آمده بود مهمان. په کندوز کې د غېږ نیونې د سیالیو مسئولین د دغو سیالیو د ترسره کولو موخې او پایلو په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړ. در ولایت کندوز که مسابقات شد 3 نفر در وزن اوپن 90 66 اول شدن، 60 از ولایت جوزجان اول شد او در 100 کیلو فاریاب اول شد. د غېږو نیول یا پهلواني یو د هیواد له دودیزو او لرغونو لوبو څخه ده چې د ټول افغانستان په ځانګړې توګه د شمال او شمال ختیځ خلک ورسره ځانګړې مینه لري او په ډیر ډګر کې غښتلي او منلي پهلوانان لري.